زما وطن د سرو او سپینو نه ډک، زه مزدورو پسې بهر ګرځمه او زه یو پښتون خانه بدوش د وطن کډه په سر او در په در ګرځمه او زه په ګناه او ثواب څه پوهېږم، په جنتي خاوره نهر ګرځمه. سلامونه او احترامات مینوالو، زموږ نننۍ ویډیو د کنډو ټاپ په هکله ده. د کنډو په نوم باندې زموږ په دې علاقه کې مختلف علاقې ځایونه موجود دي، لیکن نن چې موږ د کم کنډو ذکر کوو دا د شینکوپرۍ ماچکنډۍ شینکوپرۍ نه اوچت او د ګمبت نه په بر طرف باندې یو ښکلی سر دی چې سفري ته تلار وتې ده. د سفري ډیری د لاندې او د وڼا سره په څنګ باندې لګېدلی دا کنډو چې دی دا انتهایي ښایسته سیمه ده. د دې ځای هوا په ګرمۍ کې په اوړي کې هم انتهایي زیاته یخه وي. سیلګري زیاته تر دلته راځي، د سیل دپاره راځي. خو د دې ځای یو بله خوبي چې هغه زه ستاسو سره شریکول غواړم هغه دا چې په دې کې د سنگ مرمرو یو رګ هم تلی دی، لیکن د توجه د نشوالي د لاسه په هغې کې تر اوسه پورې کار نه دی شوی. که چېرته دا سنگ مرمر را برسېره شي نو د شانګلې دا ځپلی ولس چې دی دا به د کویلکان نه په ځای باندې دلته کار کوي. زموږ د شانګلې ولس چې دی د غربت د کرښې لاندې ژوند تېروي، د هغو مړي چې دی د کویلکان نه بار بار را رواني. نو د حکومت نه مطالبه کوو چې داسې د سیلګرۍ ځایونه شانګله یو ښکلې علاقه ده دا د خلکو ته کولاو کړي او بیا که په دې زمرودو باندې کار وشو نو دا به د ټول قام دپاره د ښېګړې ذریعه وګرځي.